د بنده دمره زیات حقوق دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مسلمون تعریف هم د حقوق العباد نه کړی دی. الله تعالی انسان ته څو احکامات ورکړي دي او په هغه احکامات باندې عمل کړل هم د انسان د پوره ضروری دی. اول حکم دا دی چې کله په بنده باندې بنده ته الله تعالی یو حکم ورکوي د الله تعالی د حق د وجه نه ایمان وروړل، روژه نیول، زکات ورکول، نفلي عبادت کړل، دا ته حقوق الله وایي. او کله کله بنده ته الله تعالی یو حکم ورکو د بنده د حق د وجه نه هغه حقوق العباد وایي. څه مسله چې انسان د پوره ضروري دو چې هغه د الله تعالی حق هم پځې کو او د بنده حق هم پځې کو. دا ایمان هروړي، لمونځ هم کو، زکات هم ورکوي، روژه هم نیسي وغیره وغیره. داسې د بنده د پوره ضروري دو چې هغه یو مسلمان سړي ته زیاړه هم نه وکړو، په ده باندې تهمت هم نه ولګوي او د ده ناجایزه خون وینه دا نه وبهوي او داسې د ده سره په ناب تول کې کاروبار کې اته دوکانه کویر یغه سره بالکل برابري او سرابري کو. دا د بنده حق دی. نو لکه څرنګه چې د انسان د پوره حقوق الله دا ضروری دي، داسې د بنده د پوره حقوق العباد دا هم ضروری دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث ته المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان سړی هغه دی چې د ده د ژبې نه د ده د لوس نه بل مسلمان محفوظ وي. کسې د مسلمان تعریف چې کوم دی په هغه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حقوق العباد نه چار واخیستي دي. پیغمبر علیه السلام داس نه دی ویلي چې مسلمان سړی هغه دی چې هغه لمونځ په 15 وخته په جمع کو، یا زکات ورکوي، یا روژه نیسي، یا حج کو. د مسلمان تعریف یې داس کړی دی چې مسلمان هغه دی المسلم من سلم المسلمون چې نور مسلمون د ده محفوظ وي من لسانه و یده، د ده ژبې نه او د ده د لوس نه. په ژبه سره چاته تکلیف رسول، په لوس سره چاته تکلیف رسول یو مسلمان ته یو بنده ته دا په حقوق العباد کې راځي. نو د مسلمان تعریف هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا د حقوق العباد نه کړی دی. نو لکه څرنګه چې په حقوق الله باندې عمل دا د انسان د پوره ضروری دی، لمونځ دا کو او روژه دا نیسي، زکات ته ورکوي، داسې په حقوق العباد باندې دا هم عمل کو. چاته د زیاړه نه کو، څوک دا قتل کوي نه، او د چا مول دا په ناجایزه طریقه سره نه خوري، او داسته د چا سره په کاروبار کې زیاتای نه کو. دا ټول حقوق العباد دي. نو لکه څرنګه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام شریعت د حقوق الله اهمیت بیان کړی دی، داسې د حقوق العباد هم اهمیت بیان کړی دی. انشاءالله مخکې په تفصیل سره دغه موضوع بیانوي چې په هغه کې د حقوق العباد څومره اهمیت